سلامونه وخت مو بخیر ورزشي خبرونو ته مو زه نصرت الله خوشحال هرکلی کوم د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د هیواد د فوټبال فدراسیون له مشرتابه سره په ګډه د هرات د ورزشي لوبغالي د څراغونو د پرانیستي او دغه راز له صرافانو کلب سره د هیواد د فوټبال د ملي ټیم د چمتووالي غونډه وکړه. د هرات ولایت د فوټبال فدراسیون د هرات ولایت د صرافانو اتحادیې مشرتابه ورزشکارانو د هرات لرغوني ولایت ته ورسېدل. د یادونې وړ ده چې د هرات د فوټبال لوبغالي د څراغونو له پرانیستلو وروسته د هرات د فوټبال په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې د چمتووالي لوبه سبا د جمعې په ورځ د صرافانو کلب په وړاندې تر څراغونو لاندې ترسره کیږي. افغان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا له لوبلړۍ وروسته د راتلونکي جون میاشتې په 10 نیټه د بنگلادیش په لوري خوځېږي تر څو د یاد هیواد پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ 3 نړیوالې یو ورځنۍ او 2 نړیوالې شلوريزې لوبې ترسره کړي. له دې وړاندې هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سریلانکا سره لوبې درلودې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یادو لوبو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تمرینات د هرات په لوبغالي کې ترسره شول. د هیواد د فوټبال ملي لوبډله چې د هرات د لوبغاړي د څراغونو د پرانیستي په موخه د چمتووالي غونډې په ترڅ کې دغه لرغوني ولایت ته ورسېدل. خپله لومړنۍ روزنیزه غونډه یې تر څراغونو لاندې وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د صرافانو پر وړاندې لوبه سبا ماښام 6 بجې او 30 دقیقې ترسره کیږي. دغه غونډه به د معراج نړیوال ټلویزیون او د همدې رسنیو له ټولنیزو پاڼو هم په ژوندۍ بڼه خپره شي. د راپورونو له مخې تېره شپه د یوروپا لیګ د نیمه پایلوبې په دوهم پړاو کې د لیوروکویسن د اټالیا له AS روما سره په خپل کور لوبغالي کې مخامخ شو او له ګول پرته مساوي پای ته ورسېده. یوازې د 1-0 په توپیر سره یې ماتې وخوړه او پایلوبې ته ورسېدل. فاینل پاتې کېدل خو د هیواد ملي سټرایکر سردار آزمون د لیوروکویسن په منظم قطار کې و او د 90 دقیقو څخه ډیر د النوسو په ټیم کې و مګر هغه د خپل لوبډلې لپاره هیڅ ونه شوی کړای. رویال ته د زیدان د راستنېدو لپاره د بارسلونا د پخواني روزونکي مرسته د ریال ماډریډ کلب مدیرانو د انسولټي مناسب ځای ناستی پیژندلی دی. د راپورونو له مخې د هسپانیا مارکا ورځپاڼې راپور ورکړی چې د مانچسټر ښار په وړاندې د ریال ماډریډ له سترې ماتې وروسته د ریال کلب مدیرانو د انسولټي لپاره د مناسب ځای موندلو هڅې پیل کړي دي. مخکې له دې چې ریال د اروپایي چمپینز لیګ څخه نه وي ایستل شوی د انسولټي د پاتې کېدلو احتمال خورا لوړ و مګر درانه زیان مطبوعاتو ته لوی ګزار ورکړ او هغه نور د انسولټي ساتلو اراده نه لري او د مناسب ځای په لټه کې دی. زیدان د تیر کال راهیسې د ریال مشري کولو لپاره انتخاب و مګر د ګواردیولا سترې بریا ریال ماډریډ ته د زیدان بیرته راستنېدل ګړندي کړل. زیدان د ریال اصلي انتخاب دی چې د انسولټي ځای ونیسي. د مورینو په اړه خبرونه چې د انسولټي ځای په ځای کولو اختیار لري رښتیا نه دي او د ریال یوازینی اصلي انتخاب زیدان دی. فرانسوي روزونکي له تېرو 2 کلونو راهیسې د یوې لوبډلې مشري کوي او غواړي په راتلونکي دوبۍ کې د روزونکي نړۍ ته راستون شي. د آلمان په شمال لویدیځ کې د بوریک د کوچني ښار په مادان کې د ټاپر فوټبالرانو لوبډلې لوبغاړي د نوي جوړ شوي های ویټ لیګ د لوبو دریم پړاو ته تیاری نیسي چې د زیات وزن لرونکي لوبغاړي به پکې لوبیږي. تیر کال د جرمني د نارک راین ویسټفالیا ایالت 6 کلبونو د هیو ویټ فوټبال لیګ په نوم سیالۍ پیل کړې چې لومړۍ لوبه یې په اپریل میاشت کې ترسره شوه. د فوټبال د لوی لوبډلې بنسټګر او مشر روزونکي مایک کراس وویل هر څوک باید لوبه وکړي او ورو لوبغاړي باید د سیالۍ وړتیا ومومي.